همه چشم به در دوختنم خسته شدم، در خفا ساختنم خسته شدم. شادیم رفت ز دل سرد و پر از درد شدم، غم دل باقی بگویم چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم. من در این غل بازار جهان گم شدم، من در این غل بازار جهان گم شدم، در پای جا و مکان و وطنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم. در بهار زندگانی چو گل زرد شدم، در بهار زندگانی چو گل زرد شدم، بس که نالم ز غم دل دهنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم. زین همه چشم به در دوختنم خسته شدم، در خفا ساختنم خسته شدم، شادیم رفت ز دل سرد و پر از درد شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم، چه کنم خسته شدم. مورا کمور وایل نشم خدای پدا سے جوان بسا کسا خوشحال شما مور می لندا زگونگی شم نما کتیشی او نزحال کحال ویل شما
کې واخلا د بلتانا پلمبو ډیرا کډېرو سوځېدما مور ته چې مورا کمور ویل ناشم زما پشانا و نصیب خوارا که خوار بل نوینما ستا لیدو مې زړه ټکور شو د خوشحالۍ نه مې د سترګو اوښکې ځينا جدائی راغلا لارې دوه شوې مر قبلهم خو جدائی نه قبلهما قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا هغه مورکۍ لپاره چې هغه هم د رواني تکلیف لري او هغه موږ سره دلته کېناستو هغه نور خو څه کوي زه دغه کیمرې نه یارېږم وایي طوفان مې ترسم زمونږ په دغه ګران هیواد افغانستان کې دومره جنګونه تیر شو چې زمونږ ډیری کورنۍ د رواني په مرض مبتلا شو رواني تکلیف ورته پېښ شو چې زه اکثر یادونه کوم چې زمونږ په هیواد کې دغه جنګونه دي د جنګونو له امله زمونږ ډیری کورنۍ د رواني په تکلیف مبتلا کیږي علت یې دا دی چې د کورنۍ سرپرست نه لري د کورنۍ ستونزې ډېر زیاتې په رواني تکلیف مبتلا شي خدای دې دغه مورکۍ ته صحت ورکړي دغه خورجانې ته دا هم ورکومه چې دغه مورجانې ته بیا دا واغوندي دا به دې مهله ورکړي ښه الله دوی می رسول دې درېم می مور ده او چې دعا راته کوي نه مور په مخ باندې مې خپل کا غریبي داستا د غېږې بېلوینه د خپو لاندې جنت دې زه د دې جنت خدمت هر وخت کوم ستا خوشالو د پاره مورې داسې به ډېرې او سختې تیرې په ځان کړم چې مې پکار سخت کې نه شو د هغو خپلو نوم په خوله نه راولمه داسې حالاتو کې راګیر شوم هر چا نه هېر شوم چې بېوسه کله شوم ما په خوارو زارو رالوی کړل اوس خو
وصله د بل سره کوي نه یک جور دگام بر تو خوب فهمیدی؟ بس که وقتی عروسی میرفتی جیانه دیگه دفعی خاطری خوب صحیح است نه خوراکې دغه یو بله جوړه دا مخکې یادونه وکړه چې زمونږ چېرته کله واده ته ځو خادی ته ځو موږ سره یو ښه د خو کولو لپاره یو بوټ نی یو سپلی نی خوراکې کله چې واده ته لاړې که نه نو دا به په خپو کې خلکو ته به ووایي چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا موږ سره دغه مرسته وشي چې زما یو ورور توریالی ساحل ماته دا راوړو ښه پوه شې دا واله ښه دا مې ورکړو دا بود دپای کو خوب دپای باز کو یا با دپای خوب باز که عروسی می رفت دپای کو خوب حالا می خوب جان پاک دی ښه پوه شې ګوره چې کله دې د خیرو سره جامې بدلولې خوراکۍ درته جامې بدل کړي په دې به ځان وچی ښه صحیح دی که نه دا ښه دا دې هم ستا شو ښه جانې دا یو کرتی دی چې تاسې واغوندې نو انشاءالله زه په دې امید یم چې په دغه یخنۍ کې به د یخني نه کېږي ښه دا به مې والې ورته ښه قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه درې جوړې کرمچ همدارنګه بوټ د هغه پلارجان لپاره چې دغه کورنۍ سرپرست دی او کار روزګار نه لري متاسفانه چې سپین ږیری دی دا به د هغه کاکا لپاره دا کاکا ته به دا ورکړي د شپې لخوا تاسې دلته وده کېږي نو دغه ځای کې یخني وي او خیر د یو کمپله تاسې داسې وي چې دغه عشداره کې ځان له ووهي تر څو پورې چې زمونږ هغه شتمن هېوادوال هغه زړهسوان هېوادوال تاسې سره مرستې کوي او تاسې سره دلته دا شیشې لګوي دا به تاسې دلته پرده غوندې ځان ته ولګوئ چې د شپې لخوا یخني نه کېږي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د HHRD هیلپینګ هینډ د مسؤلینو څخه نړۍ مننه کوم چې دغه بېوزله غریبه او فقیره کورنۍ ته په بیړنۍ مرستو کې د هیلې خیره ټولنې سره موږ سره همکاري وکړه چې موږ د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې هغه امانت مو راوړو او دغه کورنۍ ته مو وسپارله غواړم چې دغه کورنۍ دغه خویندو سره او دغه واړه واړه ماشومانو سره دوه درې خبرې نور هم وکړم
حالا که کدی توی چیزا را بر دادیم نه یک میبینی لباس های خوب بر دادیم تو بر ما گوش کو ما چی میگم او را بان بر ما سعی کو بر ما سعی کو یک لباس ها که بر دادم خوشحال هستی خب دغه خوراکه نه هم یو بدري خبرې نور هم اورم چې دغه خوراکه سویل غواړي خو حالا بر ما بگو نه که ما خوشت میم یعنی خوشت میم خب دیگه برای چی بیارم تو بر ما بگو که بر دیگه چی بیارم دیگه بوتا بیار چبکا بیار بوتا ما آوردم برای چبلقا ما آوردم دیگه چی بیارم برای دیگه چی میگه آرد روغانی چیزا برات بیاریم ها برای دیگه چی بیاریم دا فروت برای چی بیاریم کیله مالتا چی برات بیاریم کیله مالتا تربوز هم بیاریم برات قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خوراکۍ په دغه موسم کې تربوز غواړي انشاءالله چې پیدا کیږي دغه خوراکۍ ته به راوړو او ستاسې په ترو به یې راوړو تاسې به دغه کورنۍ سره مرستې کوئ ستاسې مرستې به موږ راوړو او دغه کورنۍ ته به ورکوو خورجانې څنګه چې نن تاسې سره د هیلپینګ هینډ موسسې لخوا دغه مرستې وشوې ستاسې خویندو سره دغه د ژمني توکو هغه ورور سره چې تاسې وګورئ چې پخوا ډېر رپېدو اوس هم رپېږي لګیا دی او څاڅکي باران وریږي مخه مې صرف دا وه دغه کورنۍ دلته د ودرولو چې د تاسې ته وښیم چې زمونږ ګڼ شمېر شتمن هیوادوال به په بلند منزلو کې ژوند کوي ښه بخارۍ به ورته لګېدلی وي خو متاسفانه دغه کورنۍ د غریبۍ ستونزو سره مخامخ دي چې تاسې ګوري رپېږي لګیا دی دغه خوراکۍ نه هم دوه درې خبرې اورم خورجانې مخکې هم ما تاسې ته وویلو چې تاسې سره دغه مرستې وشوې دا هغه بیړنۍ مرستې دي چې تاسې سره وشوې او دې نه وروستو څه ویل غواړې نورو کومو شیانو ته تاسې اړتیا لرئ د شرق راډیو تلویزیون د لارې به زموږ هغه ډېر خویندې ورونه تا ګوري هغه زړهسوان خلک به تا ګوري همدارنګه د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې مسؤلین به تا ګوري چې تا ته نور موږ څه وکړو اوړه او چې بوره او نور شیونه ډېر ضرورت لرو خورجانې اوس چې تاسې سره دغه کومې مرستې وشوې هغه خلکو ته څه ویل غواړې هغوی ته دعا په شکل کې یو څه ویل غواړې څه د زړه کې راځي خورجانې که دا هم زه دا غواړم چې الله دې نور هم ورکړي چې موږ سره مرسته وکړي الله دې کامیاب اوسېږي او آباد دې اوسېږي موږ نور هم مرسته سره خوشحاله اوسئ خورجانې دغه ورورکۍ تاسې وګورئ دې خوا شاله لږ بچی دلته لږ دې خوا ودرېږه دا هغه ورور دی چې مخکې ما تاسې ته وښوده چې د دې په ځان کې یو پرتوګ هم نه تاسې به د دې نه اندازه لګولې چې دغه کورنۍ د څومره ستونزو سره مخامخ دي گپ زدم میتنی؟ نامت چی است؟ محمد است نامت؟ تو گپ دی؟ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو یقین وکړي په دغه کورنۍ کې دغه زمونږ دوه خویندې چې په رواني تکلیف مبتلا دي دومره ښکلې خبرې که زړه مې نه غواړي چې زه دغه کورنۍ دلته یوازې پرېږدم او لاړ شم مدینه دغه کورنۍ یو یادونه ما ته وکړه چې اکثر مونږ غریب و فقیرو د غریبۍ له امله خپل ټلیفون نمبر چاته ورکړو په دې هیله باندې په دې امید باندې چې هغه خلک به موږ سره مرستې کوي خو متاسفانه د ورځ په تېرېدو د وخت په تېرېدو سره ځینې موږ ته داسې ټلیفونونه راځي او داسې خبرې موږ سره کیږي چې هغه زموږ د برداشت څخه بهر وي موږ اکثر هڅه کوو چې موږ چاته خپل نمبر ورنکړو موږ دې ته اوس مجبور شوي یاستو چې چاته خپل نمبر ورنکړو په هغه ټولو افغانانو باندې غږ کوم که واقعیت تاسې افغان یاست او ځان ته افغان وایي که موږ واقعیت پښتانه یاستو او افغانان یاستو خو داسې کورنۍ د باید ونه ځورو د داسې کورنۍ د لاسنیوی وکړو موږ او تاسې
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو په فتح آباد کې د دغه غریبې کورنۍ سره د خپل دغه دوه خویندو سره او دغه د کورنۍ دغه نور غړي چې د دوی سره مو چمتو کړه په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرېنږدي او د خپل وس او توان سره سم دغه کورنۍ سره تاسې مرستې وکړئ دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب بیا ستاسې د کورونو میلمه کیږو په تلو تلو کې بیا هم په تاسې باندې غږ کوم چې تاسې ګورئ چې نری نری باران دی او څاڅکي شبنم وریږي او دغه باران د الله تعالی رحمت دی راځئ چې په تلو تلو کې لاسونه لپه کړو او د خپل خدای څخه وغواړو چې یا خدایه دغه باران د امن باران کړې په موږ باندې د سولې باران کړې په موږ باندې هموږ ټول افغانان د امن او د سولې په فضا کې ژوند وکړو آمین ثم آمین په دې هیله چې تاسې ټول د یخنۍ دغه شپې ورځې د خپلې کورنۍ تر څنګ خوشحاله او سوکاله تیر کړي په د خپلې کورنۍ تر څنګ دغه واړه واړه ماشومان دغه کورنۍ هم د یاده مو وباسي تر بیا ښه وختونه یو سرلوړی او سوکاله افغانستان په هیله روی الله مو مل شي با امان خدا دیگه دستت بده نی دیگه دستت بده دیگه دستت بده خب ما باز به یادت میایم بر ما زنگ میزنی تلفن میگیری بر ما بس پدر جان موبایل شبیگی بر ما تلفن کو هر چی ضرورت داشتی خب گپم کدی ما بزن خب خب با امان خدا دست بده دیگه دستت بده دیگه دستت های 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 برور جانا خدای پاک خدای پاک تیرا مازیگر راغے خدای دی خیر کی نرے بار نمی دل بر راغے سہر تیر شو غرما تیرا مازیگر راغے خدای دی خیر کی نرے بار نمی دل بر راغے خدای دی خیر کی نرے بار نمی دل بر سهر سچی غرمه تیرا مازیگر تیر شو د سهر واده کړي و سهر تیر شو سهر سچی غرمه تیرا مازیگر تیر شو ما خام تیر شو شپه شو تیرا بل سهر انتظار ویډه انتظار چې
چاکری سوما قراری دے په دنیا کې سخت هر څه